أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بطول والا بوزيرستان بالخصوص درغزي وطن زوانون قومي مشروم علماء کرام او د پښتون تحفظ مومنت ضلعي قیادت تاسو ته آفرین وایو چې د وطن په دا مشکل حالات کې د ریاست په دومره مشکل او په سخت جبر کې تاسو وطن یې او د نن په میدان ته نو چې نن هغه خپل د امن پیغام ورکوي. ملګري خبره ډېره وشوه، بنیادي خبره په دا وطن چې ریاست دا ډېر ساده راسه دوه جنګي پالیسي وړېدو. تاسو کتلی شئ دا جنګ د پښتون افغان وطن د یوه پیسه پلوی اونسه پاکري پیسه پلوی اټک پول یا بکر پول برادریني پاڼه مخه تاګ نه کړو. په دا خطا کې دغه جنګ هغه د جي ایس کیو ګونډهګر جنرالون، هغه د جي ایس کیو تشکر جنرالون په دا خطا کې پریکړه یو پالیسي تحت کړولې چې دا جنګ بکر پول کراس نه کړو، چې دا جنګ اسلام آباد ته د یوه بسۍ نه ورسېدل، چې لاهور کې داسې واقعات کیسه نه ولنله چې غونډې خلک پرې غږېږي چې دا ظلم ناانصافي وشوه. خو دا ریاست او دا په جي ایس کیو کې نوز جنرالون په وزیرستان کې او پښتون بیلټ کې دننه دلته دا جنګي پالیسي راوړي. په دا دوسار خلوص کوي، دا مخته مشورې دي په داسې سرچینه باندې او نن موږ بیا وایي چې ریاست پښتون کوم باسط کوم ویژني دا ته نه کسي چې ته کوم نسل سره تعلق لري، څنګه نسل لري، یا ته کوم مذهب سره تعلق لري، یا ته پیشه ته شی لري، یا ته عالم یې، یا ته عامي یې، یا ته مالک یې، یا ته ډاکټر یې، یا ته پروفیسر یې، هر هغه کس چې مطلقاً پښتون دی آیا ته په کتابه کې ته د غدار هم دی ته د سعودي سریا هم دی کلوبار سریا هم کولی ملګري تاسو کتلی شئ چې را په کوم حال کې ځو پټان باندې سره ووندي په پېښور کې د موږ ټول وطن اړیکې مشمول نصیحت کیږي، په وزیرستان کې دلته په راځي کې موږ ټول تر سره هغه اړیکې چې اړیکې مشمول ورته جوړي خو موږ یې شاف نه ورته کوو. دا حالات چې راغلي دي دا د وطن د بربادۍ یو امتحان دی، خو چېرې هم موږ د ټول وطن خلک دا مسله سنجیدانه وخسته ده، چېرې هم موږ د وطن خلک هلته په سنجیدګۍ باندې نه ووتل. ملګري پالیسي آبادو دوه زره اووه پالیسي دو د پښتون کوم استحصال دی، د پښتون کوم د مدنیات تکړه کول دي، د پښتون کوم د زندان تکړه کول دي، د پښتون کوم مکمل نسل وژنه ده، نسل قتل عام یې دی. خو اوس اته شکلونه خالي بدل کړي دي، صورتونه بدل دي. په 2007 کې یو ازبک و، یو عرب و، یو تاجک و، یو بل و. اوس دا چې کوم ګرځي یتیم څخه درون په دا جملې کې خال کې وتلی دی. په دا مخه دا 24 ګروپ مختلف خلک دلته منظم کړ او د ونو دلته ځینې ناپوهه خلکو هغه یې منظم کړی و. دغه ټولې په زمن کې دغه په زمرا کې چېرې هم داسې وندېښلي چې د دغه سرکار ته دلته دا ریاست ته دا پنجابي ته دوی تعاون رسېدلی وي. دغه ټوله جنګ یې په زمن کې که تورسایه د دغه وطن کونډه شوي دو، که یوه نور د دغه وطن ډېره شوي دو، که زموږ د دغه وطن شهید شوی دی، که مشر دی دغه وطن هغه شهید شوی دی، دغه وطن ته نقصان رسېدلی دی، که کور دی دغه وطن ړنګ شوی دی، که مزدور دی دغه وطن ړنګ شوی دی. خو چې د مقابل کې کسې هغه ریاست په دغه وطن په کاروبار باندې خپله تقدیر خپل روحونه جوړ کړي دي. ملګري خبره مې وژدونه دلته موږ یوه خبره صرف نن په دا کړي چې دلته یو په داخلینه کې افراد کې ورته وویلو یو د سیالکوټو د پنجې پنجابی راغلی دی، دا پنجابی په لومړي سپرچي راغلی دی چې زه دا وطن د سپرچي درکوو تحفظ درکوو دغه خان کې ژغورنه کوو. خو د موږ وکسي دا پنجابی چې چېرته تللی دی هغه ځای کې بدامني جوړه کړې ده. که دا ککرستان ته خطری دی هغه سره نږدې کورونه هېڅکله چا خوب نه دی کړی. که د دغه پلار کې ویلور دی د ګناه خلک یې زورولی دی. که غره ته خطری دی د غره سنګراټ یې کش کړي دي. که غره ته خطری دی د
یې وړېږي ورسره دلته په پښتو وطن کې چېرته ده د پلار د ورده وکړی دی دا کوم سړی چې لور دی د دغه وطن کې څوک په ارام نه دي پوره شوي ملګري دوی وایي چې پي ټي ایم کله دم دی پي ټي ایم د دهشتګرد سره رابطې کړو پي ټي ایم دلته دهشتګردي کوي دهشتګردي لهجه یې کړو ډیجیټل دهشتګرد یې نوي نوي نامونه میشتر کوي خو تاسو وویل چې په دا یو کړه کې پي ټي ایم د امن خبره کړې ده د ژوند خبره کړې ده د انساني حقوق خبره کړې ده د آئیني حقوق خبره کړې ده خو دا څه کړي دي دا په دشت دراز سوره کې کله د سټیون د امریکا او د رشیا په منځ کې جنګ کې ځای سا وخوځېدو کله د چاینا او د امریکې په جنګ په منځ کې ځای سا وخوځېدو ایټالیا دې پوره خپل ذاتي مفادات دې پوره دوی دلته په ملاقین اخبار کې وستلی دی د ټیپک ویل کړي دي د روزۍ دي د ټریننګ سنټر ویل کړي دي قانون ښه جوړول اوس لګیا دی د رئیس جوړوي نوی خلک هغه جوړوي نو دا عوامي عدالت چې ولګي شاه یوازې کوي چې پي ټي ایم دهشتګرد نه دی بلکې دا ریاست او دا په جي ایس کیو کې نوس خونګر جرنالون دا دهشتګرد دي دا همیشه یې دهشتګردي کړې دي کته لاره کې کړی دی ملګري دلته د وزیرستان ملګري خبره وکړه نن یې پالیسي یې دا دي چې د خلک کورونه عوامي ملکیت په زور باندې نسي چې ته موږ ته کور خالي کوې چې زه درېنو په دا دومره مشنري کې په دا دومره اسباب کې دا ساده بیا کمزوري نه چې راځي چې ته خپل فکر جوړ کړو په سر کوري ځکه باندې موږ دا ورته چې دا پرشن ضرورت نشته چې څومره په دا وطن دا د پي ټي ایم دا د سلسله ځوانان موجود دي په رب الهي قسم کده دا هغه په دمه وتا پر سر کوي دا قسم ته کړی دی اول موږ په لاشي باندې تیریږي هغه هغه چې تاسو بیا کو خبره دا ده چې دا پرشن خبره کو چې زه ټارګټ دا پرشن کو زه په نوم پرشن کو موږ دا وایي چې دا پالیسي ختم کا چې دا کې په نیو باندې کورونه تو خلک په خلک سره راځي کې خلک په زوراله نکی په لګولې خلک نه ځکو په نوم پټ په خله خلک ته وکړي دا د دهشتګردي پالیسي ختم کا هیڅ دا پرشن ضرورت نه پېښ کیږي ملګري اخیری خبره موږ توسه دشمن د وسیله ده چې دا فوج دی او دا د پاکستان اسټابلیشمنټ ادارې دي دا مشتر په هغه وخت کې جوړونه هوایي دا د پښتون قوم او د محکومه کولینه دلته دی چې دا غلام سوتري دی یو کولینه دا دشمن دی خو بیا پښتون قوم چې دا سوچ وکړو چې دشمن دی یو دی هغه ته یې ویل چې دا غون کلی باندې وادو خوشاله ورته یو کې دا باندې چې کوم کلی نشته دا د غون ایوادو خوشاله ورته یو کې د مش خال کې چې ها دا تصاف یو مکو ادا independent یو قانون مسلم برابر ہونا کې چې دا یو پکټ کې مسلم سہولت کاری د وطن څخه خالق پر جوړوي ادا وطن کې ماتي زونډي پنا پوهه سره ته پسري ته باندې ادا وطن ضروري ورته کو د وطن ضروري ورته کو ورسره ادا وطن منبر ادا غراف استعماليږي ادا وطن جرګه غراف استعماليږي ادا وطن په مختلف شکلونو کې اصول نه پوره هغه تعلیم په جماعت کې چې پکې یو خاصه د اسلام ورو او را اسلام په دې ډول سره ورو په تر وختونه کې چې د اسلام دایره کړې نن په کلونه کې په لاهور کې په اسلام آباد کې باندې کړی او د پنځه کې نوسی حال اسلام باندې څنګه کا دلته اسلام هغه دی چې د سنت کې لاس ته چک شي ظلم خدا عوام نه کو ظلم خو چې تاسو نه کوي ظلم خو چې یو په چان نه کوي خو چې چا ظلم کوي دی څوک چبر کوه دا د سپنډه لاورتا ولګا سامانه کدا کو بیا وایي اته نن کو بیا وایي خبره ده چې پنجابای د دشمن یو دی چې څو پراته تقسیم په خیال کې ته تقسیم په ذاتي نظریه په سیاسي نظریه کې ته په ذاتي کډه کې تقسیم څو پراته په خپل ملکی کې یا توې چې کوم کې پاتې سره یو په دا مختلف نامه تقسیم تریا کو پر پتو شارس کا سامدو دا کومو باسه کوم روزي لکه څنګه باسه کوم ټارګټ کړی باسه کوم تمر کړی او ته باسه کوم روزي را فیصله وکړي کته کله باسه کوم روزي یا زرتو دل زواغه نتیجه ویني چې دلته د ذهني غلامینا فکری غلامینا او د جسمي غلامینا ورته دا خو د وطن د اصول دي او ته په چا کې ستل کې او ته په کې څه شي اصول کاروبار وکړای شي او کدا څه تقسیم چې نه ته په کې ځای کې نوسوي نیمه د پر سہولت کار جوړیږي نیمه د پر شرکای استعمالوي نیمه د پر منبر استعمالوي په دا صورت کې اس کا کړای نشي او وزیرستان قانون لګیا دي د مختلفو ځلې
د صف کفاته بیت ځوانونه لګیا دي دلته یو اتحاد ممکن دی د اپر وزیرستان شمالي وزیرستان تاندی خان بنو ورسره کې مروت بجاور د خیبر پورا دغه ټول ځوانونه او د مشرونه رابطه شوي دي انشاءالله العزیز په ډېر کم وختي نه کوو دا کوم د یولاند یو داسې ښار خوري داسې د مارچ اعلان کېږي چې دا دغه دغه جنګ اخري د پای ته تکشفول شي ملګري تحریک مشر ها منظور په دغه فلسطین لګیا دی د مختلفو مخکلو قومونو سره رابطې شوي دي د دلته کا کلکتی کا کشمیرای دی کا بلوچای دی کا سندای دی اور سره د پښتانه طرفنا نمایندګي پیراتو انشاءالله العزیز مسجد مش پر اخوره باندې آرامي غوړي امن سکون او کاروبار ازود ژوند غوړي کله ریاست دغه پالیسي بدله نه کړو دا مې اخري الفاظ دي خپل سپیچو چې دا د یور اډوله جنګ او دا د جنګ تسلي دا خامخا راوړو ته پرېږده